بسم الله الرحمن الرحیم. د ټولو نه مخکې خو زه ستاسو د ټیم ډېر زیات شکرګزار یم چې تاسو زمونږ پروګرام چې کوم دی هغه ومټین کو. موږ له خو بیا د خبرې کولو موقع راکړه چې یاره زموږ د جماعتي ملګرو ته او عامو انسانانو ته، عام مسلمانانو ته چې کوم دی هغه تاسو شیر کړئ. دې حوالې سره زمونږ د جمعیت علماء اسلام د ضلع تورغر د میره مداخل کې د ضلعي امیر په صدارت کې چې کوم دی نو اولنۍ انټري وه چې ډېره زیاته کامیابه وه او جناب سابق ناظم غلام سرور صاحب چې کوم دی هغه په جمعیت علماء اسلام کې شمولیت اعلان وکړو چې هغه د جمعیت علماء اسلام لپاره ډېره زیاته کامیابی او ډېره خوشاین خبره ده. دې نه علاوه چې کوم دی نو د دې علاقې د خلکو چې کوم محبت موږ له راکړو، کومه مینه راکړه، عزتمن خلکو موږ له عزت راکړو، موږ د هغو هم ډېر زیات شکریا ادا کوو او الحمدلله دې نه بعد چې کوم دی زموږ جمعیت علماء اسلام په ضلع تورغر خاص کر په مداخل کې چې کوم دی ډېر زیات په حرکت کې راغلی او ان شاء الله تعالی د بلدیاتو لپاره د راتلونکي الیکشن لپاره بھرپور تیاریانو چې کوم دی زموږ ملګرو عهد کړی دی.